د زیارت خلک خیال ساتي څوک نه پړي جمعات نه خلا کوي او زیارت خیال ساتي نو صوفي صاحب دا چلو کې چې تبرګې په وګټه او لاړو یو سړی ولا مخې روانه دا شیطان و د انسان په شکل کې صوفي صاحب څه کې یاره دې ونه لازمه او څوک راځي بچی ته غواړي او څوک د بیمارۍ د پاره څوک څه کوي او څوک څه کوي او ورځم او پرېږدم یې نه دا ونه وه هغه شیطان ورته وایي خو د انسان په شکل کې و وایي داسې کار دی ته څه کوې پردی ونې وې څوک به در سره جګړه وکړي نه نه یاره پرېږده مړه به دا شرک د اړه ختمو وی ګوره مهرباني وکړه ته خپله نیکي کوه ته په دې مکلف یې چې خلک د ګناه نه منې کړي خلکو ته ووایه چې دا ګناه ده دا مه کوه ونه څه دپاره وی اوس به څوک راپاسي هغه به وي مې وهه نو جګړه به جوړه شي بس هر څه چې کېږي صوفي صاحب به ته وایي خدا ونه وه او ته بیا وایې یو کار وه دا اونه خو یوازې دا نه خلک د لاندې څاروي نه تړي سورې ته خلک نه سملي د فایدې کار هم پکې شته خلک منې کا خیر ته وې نه وام هغه وې مې اخره کې دواړه په جګړه شو چې په جګړه شو دا صوفي صاحب اوچت شو او هغه سړی د ځمکې نه راوبغه ښه یو څو لټې وله په دې مازدیګر ورکړې ښې وډبه وارچې زه ونه وام او ته ما منې کې ستا پلار به ما منې کې اخره کې سړی دی یو خبره به وره کنه زه به څو دی واله مو دې ډبولم یو خبره وره وایي داسې کار دی چې زه به تاله 1 روپۍ روزانه در کوم 1 درهم بس د پلان کې تیږې لاندې ورشه او مهرباني وکړه دا ونه مه وه مونږ دې لاندې څاروي تړو مونږ یې سوري ته سملو او خلکو ته نصیحت کوه که نه صوفي صاحب چې د روپۍ نوم واورېده که نه وای پیسه خو ښه شی دی که یاره وایي دا دې م خو ووایي زه بس په دې روپۍ ور خیراتونه محنتونه کوو او نه پېژه او خلک پېژه هر سړی په خپل قبر کې سملي او رښتیا د ګناه کار هم پکې شته او د نیکۍ کار هم شته روپۍ خو ډېر عجیبه ده که یو پیر صاحب و ډېر نیک سړی او مریدان ورسره جذبه کې راغله پیر صاحب له چا روپۍ ورکړې وه نو پخوا روپۍ ډېره قیمتي وه درهم نو هغې په دې پټکي کې منډلې وه جذبه کې راغله د خدای په ذکر ته په غوبل شو سره ناګهانه ته هغه روپۍ پرېوته اوس خدایه که دا غوبل پرېږدم او دې روپۍ ته ګوتې کوم خلک ګویا سي ته جذب و ته خدای په روپۍ پوهېږې مونږ خو ته په ځان نه پوهېږې د خدای ذکر ته نو صوفي صاحب وایي درهم کې بر سرداشتم بګذاشتم مریدانو ته وایي چې عوام پوه نه شي هغه درهم چې مې سر کې ورغو امې وغورځاو یو مرید ول آواز ورکړه ای پیر من هیڅ غم نکن دریافتم پیر صاحب سوچ مه کوه شي مې اوچت کړی دی روپۍ اوچته کړې ده روپۍ چې راشي بیا مونږ ورته نه ټینګېږو د خدای شان دی هېڅوک ورته نه ټینګېږي بیا روپۍ ته او پیسې ته نو صوفي صاحب وایي چې روپۍ به راکړې تیږي وایي که نه وه چې بیا سبا واونه زیره سړی چې لاړ رښتیا تیږې اوچته کړه روپۍ پرته وه تبرګې کور کېښول سبا بیا وکړه بیا روپۍ پرته وه بس یې ورته روزانه ورته تیږې لاندې روپۍ درهم په ملاوېږي درهم ډېر شی دی بلو چې لاړ تیږې اوچته کړه 1 روپۍ نشته اوهو روپۍ صرف نن رانله تبرګې ته یې ګوتې کړې او زه دا ونه وامه چې هغه ځای له ورسېد بیا ورته هغه سړی مخې ته راغی وایي څه کوې وایي دا ونه وام نه یې پرېږدمه وایي ستا پلار یې نه شي وایي خو هر شی به اوس مې برابر کړی نه وي دا تبرګې دی مازدیګر نه راوبر خواشه بس په جګړه شو چې اوچت شو دا صوفي صاحب اوچت کړ ځمکې نه راوبغه او خیر سره 15 ټوپې پې ووهل دی بیا روان شو بیا د تبرګې واخېسته خو یې ته وغورځاو بیا راوپرځاو یو څو ټوپې پې ووهل سړی ورته ویې لکه ته خو نن ډېر دروند یې ویه بل ځل خو چې ما ګوتې دروړې ځمکې نه مې راوبغولې او نن خو ته په ما زورورې ما له خو دې پېښ وویسته تباه دې کړم دا ولې او ورته ویې ویه بل چې ته روان وې د خدای دپاره روان وې او نن چې دې روپۍ له روان وې درهم بند شوی دی هغه سره د خدای مدد و نن د خدای مدد د سره نشته حقیقت دا دی نو کم کار چې الله لکه د رب العالمین مدد بر سره شامل دی
او چې د الله لپاره نه کې د خدای مدد ورسره نه. زه د طالبانو ته مې زموږ په کتابونو کې دا حدیث ولې راوړي؟ طالبانو ته هم چې ګوره علم کوئ په دې نیت مه کوئ چې مانه به غټ ملا جوړ شي او سبا به په مدرسه کې تنخواه د مدرسې څه تنخواه 4-5,000 روپۍ یا امام به شم د امامتۍ به څه تنخواه او سبا به مې خلک قدر عزت کوي. دا ټولې خبرې به وروستو کې میخه چې خلک کوي څه دپاره اخلي پوه وړه سوټې به سراسې څپیا کې راځي شملې به سراسې بې سره راځي. علم د الله د رضا دپاره حاصل کې. عبدالله ابن عمر وایي من تعلم لغیر الله فمأواه جهنم. کوم انسان چې علم د الله دپاره نه او د دنیا دپاره حاصل کړ د دې دوزخ دی. نو د طالبانو ته مې چې ګورې علم کوي په دې نیتو کې چې دا د الله او رسول دین زده کړم او بل ته ورسوم په دې نیتو کې چې د عوامو ته تقریر وکړم د عوامو اصلاح وشي عوامو ته دین وښیم چې عوام په نیغه لار شي. دا فکر مه کوئ ډوډۍ به خدای درکوي. مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه زمونږ د دارالعلوم دیوبند بانی مبانی دی ډېر لوی شخصیت. دارالعلوم دیوبند بنیاد دې سړي ایښودی مولانا قاسم نانوتوي. 50 روپۍ تنخواه 50 څه شی دی. نو د بهار لوی په هندوستان کې لوی ضلع ده د هغې بادشاه و هغه وخت سره هغه راغی او ما مدرسه جوړه کړه ما سره به ځې ما مدرسه جوړه کړه او ما سره به ځې 50 روپۍ تنخواه وه او زه به تاله 100 روپۍ درکړم. وی ښه تنخواه لپاره به زه دا مدرسه پرېږدم او بل خوا به ډېر سخت پې غوسه شو او خفه شو. زه اکثر خپلو طالبانو ته وایم که خدای پاک در علم درکړه او عالمان شوې او ته یو ځای کې ښکلې ستا درسي او طالبانو ته دین ښې او بل څوک راځي دې نه زیاته تنخواه به درکوم په تنخواه به نه ځي بلکل به نه ځي ډوډۍ به الله راکړي. د ایمان ساتئ چې روزي او رزق او عزت دا د رب العالمین په لاس کې دی. د ذهن کې واچوئ بس دې کې دویمه خبره مړه کې مه راولئ. نو هر کار د الله لپاره حج ته چې دې څه لپاره الله لپاره عمرې له دې څه لپاره الله لپاره. نجي چې ما ته خلک حجي صاحب وویل نن سبا چې حج ته خلک ځي او چې راځي نو ایرپورټ ته کیمرامین راوستي او لوی اګري نګري او اله ګوله د تصویرونو او باسو په فیسبوک ورکوي. یو سړی حج ته تللی هغه نوم څه ټیک نه و خلکو نوم یې داسې بل خراب غوندې و نو چې راغې نو خلکو بیا ورته به نوم اخېسته وایي ما دومره لکه روپۍ ولګولې تاسو اوس هم ما ته حاجي صاحب نه وایه. خلک راته حاجي صاحب ووایي حاجي دې درته یاد څوک وایي یا نه الله دپاره. ډېر خلک عمرونه په دې نیت ځي هر چا ته اورئ هر کار عمرې ته ځي روژه مې هلته اعتکاف مې هلته خلکو ته ورونې کوي چې زه ډېر ښه سړی م او ډېر عمرو لازم او ډېر حجونه هر څه ډېر باندې وغورځو. هر کار به د الله لپاره کې د ریا لپاره به نه کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د رمضان روژې من صام رمضان ایمانا و احتسابا مسلمان به مې او روژه به د الله لپاره نیسي. لیلة القدر من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا د الله لپاره زه مسلمان یم او د الله لپاره نو بیا به دله خدای ګناهونه معاف کړي غفر له ما تقدم من ذنبه الله به ورته ګناهونه معاف. مونځ کې الله لپاره الله راضي شي. تسبیح یې پټ اړوه چاته مه ښایه. ذکر کې پټ کوه. حج ته ځې عمرې له ځې چاته غږ مه کوه د الله د رضا لپاره. صدقه ورکې د الله د رضا لپاره. ما د پرون هم لږې پیسې چې راوړلې ما ورته تپوس وکړم وایي دا جومات مدرسه کې ولګوه ما یې ښه وایي ګورې زما نوم وانلې دا زما کور والا زنانه راکړي دي او دا مې تاله راوړي زما نوم به بلکل نه دی ما یې نوم اخېستل خو ښه خبره نه ده. ګوره داسې خلک دي نوم به بلکل زما نه دی چاته به غږ نه کوي چې دا چا راوړی او چا راکړي. دا هوښیار انسان یو بل ملګری دی پنډۍ کې الله دې خوشحاله کړي کله کله مدرسې له یا طالبانو له پیسې راوړېږي ما ته وایي ګوره زما نوم وانه دی هسې مونږ ته دعا کوه زما نوم به نه دی پټه صدقه بل چاله نه ورکوم پټه صدقه
هیڅوک دې خبر نشي یو ته رب العالمین خبر شي بعضې خلک یې مدرسې له پیسې راوړي او ته رسید لیکي نه رسید نه لیکل اسی خو رسید ولیکه چې موږ سره یو ریکارډ کې راشي که نه ښځه ولیکه څه نوم ولیکم د الله بنده نوم ولیکم بس زه الله له ورکوم چې یو الله خوشحاله شي او یو رب العالمین ورباندې راضي شي نظام الملک توسی بادشاه یو ځل ورته د خپلو دغه ووې ده مدیرانو هغه مدرسې جوړې کړې ډېرې لکه اوس سکولونه جوړېږي هغه زمانه کې مدرسې وې دیني او تنخواګانې به یې ورکولې ټولو استادانو عالمانو له چا ورته وې دا مدرسې خو تا جوړې کړې دي خو په مدرسو کې څومره چې طالبان سبق زده کوي ګورې د خدای دپاره نه کوي څه دپاره کوي دې له کوي چې زه به عالم جوړ شم قاضي به جوړ شم پروفیسر به جوړ شم دا به شم که تنخوا به علم وایي ښه وایي که دې له کوي بیا دا دونه بجټ کې زما په لکونو روپۍ چې خرڅ کېږي دا ولې خرڅ کوم زه خو صرف د الله دپاره کوم وایي بس خلک ټول د دنیا له لګیا دي خپل لباس یې بدل کړي چې څوک به نه پېژني او ښار کې چې لویه مدرسه وه هغې له ورغی چې زه خو دا خرچه کوم او بجټ کې پیسې ږدم دې دپاره کوم چې دا خلک د الله د رضا دپاره علم حاصل کړي او الله موږ نه خوشحاله شي او چې دنیا لی کوي نو بیا د تجارت ولې نه کوي چې راغې مدرسې ته ننوت یو هلک و کتابونه یې ترخ کړو بچې څه کوې وایي زه علم حاصلوم وایي سره پلار مې قاضي دی که نه چې زه علم حاصل کړم چې ما نه هم قاضي جوړ شي تنخوا باندې وایي دا خو ګوره دنیا له لګیا دی بل نه یې تپوس وکړه څه کوې بچې پلار مې استاد دی چې زه علم حاصل کړم زه هم استاد شم تنخوا دی بل نه پلار مې پلانکي دی کې مفتي دی سرکاري غټه تنخوا دي نو چې ما نه هغه جوړ شي که خو چې چا نه به تپوس کوو د دنیا دپاره هغوی خو نه پېژنم چې دا بادشاه دی بس زړه کې سوچ وکړه چې زه خو د خدای دپاره لګیم مدرسې مې جوړې کړې زه خو چې تنخواګانې ورکوم د الله دپاره او دوی خو دنیا نه لګیا دي نو چې دین زده کوي او د دنیا دپاره زده کوي نو زمینداري دې کوي دنیا دې تجارت دې کوي بل څه دې کوي او پولیس کې دې نوکران شي بس مدرسې بندوم د نن نه بس استقلال شم اډر به وکړم آرډیننس به جاري کړم چې ټولې مدرسې بندې ځې چې دنیا ګټې په دنیا وګټې چې په لار راته دی دروازه کې یو هلک ناست و کتاب یې کته بچې څه کوې هغه هلک ورته وایي بابا جي ما معاف کړه ما سبق ته پرېږده بچې او تپوس ته نه کوم ورشه محتمم صاحب نه تپوس وکړه ما خدای ته وګوره سبق ته پرېږده بچې مې علمه یم که نه یو دوه ټکي تا نه تپوس کوم محتمم نن تا سره مې کار دی الله بابا جي در ووایه شابه سبق نه مې وباسه نو هغه ورته وایي چې بچې سبق څه لرې وایي بابا جي څه لرې یم دا د الله دین دی زده کوم که د پیغمبر مبارک حدیث دی زده کوم نه څه له زده کوې دې دپاره چې الله راضي شي د الله دین دی چې دې زده کړم امت ته ورسو ګوره د علم مقصد دا د خدای د رسول کتاب زده کړم د پیغمبر میشن دا چې دې زده کړم او بل ته ورسو خلک دینداره شي بچې ما پیژنې زه د یو وخت بادشاه یم نظام الملک نوم مې دی توسی دی لقبو او ما ته چا وی چې مدرسو کې خلک د خدای دپاره نه لګیا دنیا له لګیا دی نو ما وی ګورېږه معلومات اخلم نو ټول بچي مې ولیدل هر یو د دنیا دپاره لګیا دی علم حاصلې خو دنیا ده پیسو له نو ما نیت کړی و چې دا ټولې مدرسې نن بندوم خو یا ته مې ولیده چې ستا مقصد د الله رضا ده نو ستا بچې صرف ستا د وجې دا مدرسه نه بندوم فیصله مې بدله کېدی شي بله مدرسه کې یو کسي او د الله رضا لي بله کې یو کسي د الله رضا لي یو هم ډېر دی یو چې ته یو هم د دې مدرسې نه مولا جوړ شوې او د الله د رضا دپاره شي او نورو مدرسو نه یو طالب هم د الله د رضا دپاره شي بس دا هم ډېره ده د هغې هلک نه خدای څوک جوړ کړل امام احمد غزالی رحمت الله علیه زه وایم ډوډۍ مونږ له خدای څونه راکړی نوره به څونه کوو اوس مې دا خبره کوله هلته ملګري ناست وو بیا مونږ خدای ډېر خوشحاله مونږ له الله ډوډۍ راکړه مونږ له خدای کورونه راکړل مونږ له خدای بچي راکړل مونږ له خدای عزت راکړه مونږ له الله لوی صحت راکړه نور به څونه ژوند دی زمونږ په دنیا کې اوس الله راضي کې
په بچو علم وکړي دې لپاره ډوډۍ نه 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 ډوډۍ به خدای ورکړي ښه به ورکړي چې الله راضي شي بس قرآن پې زده کړي حافظان ته جوړ کړي چې د الله او د پیغمبر راوړل شوي دین په دې امت کې خپور شي او د مدرسو د عالمانو بد مه وایه کمی کوتاهي به هر چا کې وي مه وایه بد الله مه خفه کوي الله راضي وساتئ او چې کوم عمل کوي که صدقه کوي که نیکي کوي که ذکر کوي که منځ کوي که روژه نیسئ خلکو ته مه ښکاره کوي حج کوي عمره کوي مقصد صرف او صرف الله رضا او چې نیت څونه اعلی وي نو هغه اجر هم زیات دی وانما لامرئ ما نوى جمعات ته ځې دا نیت وکړه چې جمعات ته ځم که خیري پخي لاس به ځم چې واپس راځم پخي به راځم چې جمعات ته ځم سر به ښکته وړم چې په ښځو مې نظر ونه لګي او چې جمعات ته ننوځم خیر په بدن نه کوم او چې روزم نو ګسه به وباسم او هغه دعا د تلو ور دننه کېدو به مې او د راوتو به او چې مانځل اول شم څلور رکعته نفل به م کوم او جمعات کې به اعتکاف نیت هم کوم نفلي او څلور رکعته نفل به وکړم بیا چې خلک ناسي سلام به م پرې واچوم او چې مونځ وکړم نو بیا به د هغې نه په سنت وکړم نفل به م وکړم او بیا به راوځم چې روان شوې جمع ولاړه او هېڅ ته مو نه شولل صرف جمع دې وکړه لیکن د دې ټولو نیتونو ثواب او اجر به دله خدای پاک درکړي او چې د کوره ووتې یو عارض پېښ شو ده جومات ته هم نه رسېدې څه مسله پېښه شوه واپس کور ته رالې خطر داسې شرعي مسله یاد ګوټ شوې شل شوې په لاره پرېوتې مثلا خو لا نړۍ د دې څومره نیتونه دې کړي وو د دې ټولو اجر او ثواب به خدای پاک درکړي ښه نیت کوئ ښکلی نیت کوئ نو اجر او ثواب به رب العالمین ډېر درکوي که خیر انشاءالله زما په دې خبره خو پوه شوې که نه تاسو ته مې ویل چې څوک زما دا بیان اوري ټولو ته ویم او ځان ته یې ویم چې الله موږ له د الله د رضا د عمل دپاره الله د رضا نیت راکړي او د ریاکارو نه الله